خوشبو د جنت خوشبو ده دا د بچي خوشبو د جنت خوشبو ده دا د نکاح عظمت دی په نکاح کې خیر دی په نکاح کې سکون دی اور قرآن په درې موقعو کې د سکون ذکر کړی څو موقعو کې نمبر 1 الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په ذکر کې سکون دی کوم دا شپه چې راخوره شي وجعل الليل سكنا ستا به په شپه کې سکون دی وجعل الليل سكنا په شپه کې سکون دی او چې نکاح دې وکړله او په نکاح سره کومې زنان ته ته نږدې شوې یا نکاح سره تا ته زنانه رانږدې شوه تو رب نے فرمایا لتسکنوا الیہا تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو پتی سره نکاح سره سکون حاصل کی نو پته ولګېده د راحت لار د نکاح لار ده د سکون لار د نکاح لار ده حیا والا لار د نکاح لار ده اور پښتو کې درته ووایم توجه د نکاح نه علاوه چې چا بلې لار اختیار کړ د پارټنرشپ پاهغې کې سکون پاهغې کې راحت پاهغې کې مزه خوند نو الله تعالی دې د ټولو د نکاح انتظام کې خصوصا دا چې موبایل یې اوچتې کړي او دا نکاحونه نه دي کړي دا خوا دې خولې دي الله دې د ټولو د نکاح انتظام وکړي او چې د نکاح د چا نکاح شوې ده واده کړي دي ښځې شته ښه په کور کې جوړ نشته اتفاق نشته مینه نشته محبت نشته سهار او ماښام دا ښځې او خاوند پینل میچونه دي الله اتفاق اتحاد نصیب کړي په سنت طریقه ودونه کوو ګانا بجانا ختم کړو دوپرې تاجر ټولګي ختم کړو واده عبادت دی څنګه چې مونځ تلاوت ذکر حج عمره عبادت دی ټول وایې واده عبادت دی واده جواب راکړې په عبادت کې ګانا بجانا ډم ټول ډمان ګلوکاران فنکاران اداکاران نظردان راوستل پکار دی پکار دی چې دا پکار دی عبادت کې ګډېده پکار دی یو مې درله زیاته کړې انشاءالله یو د په توبه مجبوره شو الله دې توبه قبوله کړي الله دې ورته د حیا څادر نصیب کړي الله دې ورته پرده نصیب کړي الله دې ورته د حیا نصیب وګرځي دې وجه نه بې حیا کې سکون نشته توجه اصل حیا ده د نکاح عبادت دی ټول وایي نکاح عبادت دی او چا چې په ګانا بجانا واده وکړ په لومبۍ ورځ هم خوشحاله په دویمه ورځ هم خوشحاله په درېیمه ورځ هم خوشحاله په څلورمه ورځ بیا د خواښې د انګور پینه لویږي په یو مورچه کې خواښې ولاړې په بله کې ورته انګور ولاړې هغه په دې هم چا ټیکټاک جوړ کړی په دې جمله هغه خواښې ورته چې ما پیدا کړه ما لوی کړه ما غټ کړه سوی دې رانه واړو هغه انګور یې ورته وایي او مې ګټه